تلویزیون قدرمنو کتونکو د رادیو محترم مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې امید یو چې سره روغ به وي. سلیم یو ځل بیا خلک څه غواړي په خپرونه کې ستاسې هرکلی کوي. قدرمنو لیدونکو دا ځل بیا هم د اسداباد ښار ته راوتلي او د اسداباد د برېښنا کوډ په رغونه باندې د اسداباد د ښاریانو او د اسداباد د هټیوالو نظر اخلو چې څومره د دوی په چارو کې به د برېښنا په رغونه کې څه مثبت بدلون راغلی، څومره به دې ته خوشحاله او د دوی غوښتنې به څه امید او ارزو دا ده چې تر پایه راسه پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې هارون رشید دی، کړم رسېدونکی. رشید صاحب، وړاندې برېښنا نه وه، خلک د څومره ستونزو سره مخامخ وو، اوس د برېښنا په شتون کې خلک به څومره خوښ او راضي؟ ستونزې خو ډېرې وې. د برېښنا ستونزه ډېره غټه ستونزه وه کونړ کې. د همدارنګه د جمهوریت څخه ډېرې پروژې وې چې پاتې وې، د هغې نه د چارواکو په مرسته او د هغې په هلو ځلو باندې د برېښنا کوډ چې یو ځل بیا فعاله شو او ډېرې ستونزې د خلکو هوارې شولې. چارواکو څخه موږ هیله دا ده چې د ورځې که بازار ته یا نور ځایونو ته برخه ورکوي، د شپې کم نه کم د شپې د خوا نه باید کلو ته برخه ورکړي، عامو خلکو ته برخه ورکړي، ځکه چې غټه ستونزه ده. بل ګرمي ده، نو د کلو ته برخه ورکړي، دا ستونزه به انشاءالله حل شي. بل د کونړ د چارواکو څخه لویه هیله دا ده چې د مناګي برېښنا بند چې مخکې چارې روانې وي، پیسې هم ورکړل شوي دي، د هغو نه دغه هم لاس په کار شي او دغه بند جوړ شي، نو د خلکو ستونزې به بیخي سل په سلو کې حل شي. رسیدګي به برېښنا ته وکولی شي، برېښنا به ورسېږي خلکو ته، ټولې ستونزې به حل شي انشاءالله. مننه، ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې بصیر مومند دی او د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. مومند صاحب، څه روزګار کې؟ زما خو د صرافۍ دکان دی. صرافۍ دکان. دلته وړاندې د برېښنا ستونزه وه، تاسو خو به برېښنا درلودله، خو په هر حال باندې څومره ستونزې وي د ولس لپاره؟ او په تېرو که تاسو ته پته ولګي، تېر وخت کې دلته بازار کې یو جنریټر لګېدلی و چې یونټ یې 80 افغانۍ ورکوو. ښاریان چې ډېر ستونزو سره مخ وو، کلي ته به یې برخه هم نه ورکوو. داسې وخت راغلی و چې ملاریا به وي، ماشې به وي، تکلیفونه به د خلکو ته خوتل. نو اوس مو د لوړپوړو چارواکو څخه داخله ده چې دا کم برخ چې اوس په کونړ کې کومه پروژه فعاله شوې ده، باید د ورځې د خوا بازار ته ورکړي، د شپې د خوا باید کلي ته ورکړي. دې سره به دې نوره څه غوښتنه څه وشي؟ باید داسې نور هم لکه په دې سره تاغ ډیم شلو، دا د مناګي برخ زموږ ډېر وخت وشو چې همداسې بند پاتې دی. زموږ د لوړپوړو چارواکو څخه همدا هیله ده چې دغه برخ اسانتیا موږ ته برابره کړي. نوم مې شقلار ارمان دی، د دم کلي اوسېدونکی یم. ارمان صاحب، څه مصروفیت دې شته دی؟ او الله دلته دکان لرم. او څومره په کار روزګار باندې خوښ؟ ولا ښه یم، ګزاره کوم. ګزاره کوي. وړاندې دلته برېښنا نه وه، په اسداباد ښار کې برېښنا نه وه، نه په کلو کې وه. اوس الحمدلله دا د برېښنا ستونزه تر ډېره هواره شوه، دا د کونړ برېښنا کوډ جوړ شو. څومره په دې باندې خوشحاله وئ؟ ولا خوشحاله خو ډېر یم، ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته برېښنا یو ځل بیا جوړه شوله. خو خفه په دې یم چې دې کې دغه کېږي، څوک ورته زنګ وایي چې یو برېښنا په یو سیټ کې، کله په بل طرف کې هغه خورې او دا شی پکې کېږي ډېر زیات. یعنې دا باید ونه شي؟ یعنې دا باید ونه شي. نوره به څه غوښتنه څه وشي؟ نوره مې دا غوښتنه دا ده چې د مناګي ډیم چې مخکې فعاله شوی، اوس بیا یو څه وخته پورې دغه خراب دی، باید هغه جوړ شي او د کلیوالو او د ښاریانو دغه غوښتنه یو ځل بیا. نوم دې راته وایه. شاهد الله، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او فعلا چې دی د عبدالله ملکزي مارکیټ کې د موبایلو د جوړولو برخه کې کار کوم. د دې وړاندې برېښنا نه وه، ستاسې ټولې چارې په برېښنا سمبالوئ، څومره ستونزې او مشکلات دي؟ دا خو معلومه خبره چې زمونږ ټولې چارې او پرمختګونه چې دا په برېښنا باندې ولاړ دي، او خاص زمونږ د موبایلو کوم مارکیټ چې دی کې چې برق نه وي، نو بیخي زمونږ کار نه کېږي او ډېرو ستونزو سره مخامخ. یو ورځ هم برق نه و، دوه به هم، درې به هم نه و. او زمونږ د کونړ یو داسې ولایت ده چې دا سیندونه لري، اوبه لري، بیا هغې سره هم پکې برېښنا نشته دی. پکار ده چې دلته ښه برېښنا وي، پوه شولې، څلوري ساعته. اوس دا برق راغلی، دا د ستایلو وړ خبره ده چې دونه کار وشو، پرمختګ به وشي انشاءالله. دا برق چې په برق چې نه وي، نو هر څه په ټپه ودرېږي. تاسو خو به دا شی کوو چې مثلا کیلوواټ به هم د دې نه وړاندې د جنریټر په ډېر لوړه بیه اخیسته،
هغه څه به هم د اغوستونکي یا چا چې ورته کار راوړه د هغه د پوټي کې نه ایسته ستاسو په نرخ نوا کې به دې سره څه تغییر راشي که نه ان شاء الله را به شي ستاسې خبره بالکل صحیح ده ځکه چې موږ په برق چې دی د ورځې 1.5 سل 1 سل اویا سل داسې روپۍ موږ ورکولې د ورځې جنریټري برق به و هغه به هم ستونزې به لرلې چې دی تو راتو به نو زموږ هغه کار چې دی ټول د خنډ سره مخامخ کلی و د دې برق سره به انشاءالله موږ چې دی هم پرمختګ وکړو نرخ کې به هم زموږ ټیټوالی راشي او نور به په ګټه تمامېږي دا خواوي برق دی دا ډېر پیدامن او ګټور برق دی د کسبګر کې یو دا علت دی چې ګوره د الله پیغمبر وایي چې دا کسبګر چې دی دا د الله دوست دی اوس ټول چل ول روان دی څه رقم سړی دوکه کړي دغسې کسبګرو نه څه غوښتنه دا باید څه وکړي نه هغه کو په هره برخه کې د موبایل جوړولو په برخه کې نور کسبګري چل دوکه خو نه ده پکار ځکه کوي کې هغه ارام دي پیسې ارام دي خو او دلته موضوع د برق ده نو د برق په باره کې چې دی د مناګي برق دی دغه باید جوړ شي دا جوړ شي او د کونړ یو داسې ولایت دی چې سیندونه لري اوبه لري په دې برخه کې چې ورته سړی وګوري نو بیخي خفه کېږي ډېر زیاته ځکه چې په هر مارکیټ کې په بازار کې جنریټر چې دی د هر مارکیټ په سر باندې لګېدلی دی او عیار دی او روپۍ دی او ښه ډېرې عالي نو زموږ نرخونه هم داسې کنټرول شي موږ به پرمختګ هم وکړو او ډېر د نورو چارو کې چې دی پرمختګونه کېږي غوښتنه دا د مناګي برېښنا هم باید جوړه شي د مناګي برېښنا په اړوند چې دی هغه باید جوړه شي ځکه هغه د دې نه خو هغه ډېر خبر خو ځکه چې یو وخت کې دلته وو اوس نشته دی د هغې پیسې کمې چارې د لوړپوړو چارواکو هم دا غوښتنه ده چې باید په هغه باندې کار وکړي او هغه چې دی استفادې ته چې دی برابر کړي او استفادې وړ وګرځي ژوندی اوسي ستاسې هم ستاسې راغلی او مرکه موږ سره وکړه حمزه فدا مې نوم دی او د مارکیټ کې دوکاندار یم فدا صاحب د برق په نشتون کې څه ستونزه یي که څنګه نو ستونزه خو ټوله ستونزه ځکه زموږ ټول کار په برق روان دی برق چې نه هر څه فلجي یو خو دا چې ستونزې ډېرې ایجادېږي یا خو دا په مارکیټ کې دا ټول کارونه په برق دی نو بیلونه اوړي په موږ باندې او برقونه چې ټول ستونزې جوړېږي اوس چې دا برق جوړ شوی دی الحمدلله زموږ کارونه مو سره ښه روان دي او هر څه سره ډېر ښه دي غوښتنه به هم صحیح غوښتنه همدا ده چې دا کم برقونه چې اوس دي دا اکتفا زموږ دپاره نه کوي کوشش وشي چې دا پاتې کم بندونه چې دي لکه د مناګي برق په دې میلیونونه ډالر لګېدلي کارونه څه بشپړ شي یوازې د انسانانو د لاس کار د انجینرانو د مسلکي خلکو نو که په دغه برخه کې کار وشي او دغه جوړه شي نو ډېر ښه اقتصادي وضعیت به ښه شي د خلکو دا برق برېښنا کوټ چې ورغېد و د دې په رغونه کې ډېرو مسؤلینو ستړي وګاللي د دوی نه باید څه غوښتنه نو اول خو دې مننه کوو چې دغه ستونزې حل کړله د دې سره به زموږ اقتصادي وضعیت د دې ټولو خلکو مشکل به ورسره حل شي بله مهمه غوښتنه زموږ دا ده چې دغه کم بندونه چې اوس دي د دې د لار د ښه کولو لپاره باید هڅې وشي مثلا د مناګي برېښنا بند دی په دې سره زموږ دا ستونزه نه حلېږي نو که کوشش وشي چې دغه بند باندې کار وشي دا کمې پاتې کارونه چې دا حل شي نو دې سره به د هر څه وضعیت زموږ ښه شي بل د چارواکو نه زموږ دا غوښتنه هم ده او شکریه هم ترې ادا کوو چې دغه مشکل ته د پای ټکی کېښودو ذاکر الله مې نوم دی ذاکر الله د برېښنا په نشتون کې دا ستاسې کارونه څومره خنډ او ځنډ سره مخامخ برېښنا نشتون خو ډېر مشکل جوړ کړی دی ولې چې هلته کاروبارونه هم زموږ ډېر په ټپه ولاړ دي ډېرې فابریکې دي زموږ دا ټول کار چې دا برق پسې اړه لري چې برق نه وي نو زموږ هر څه خراب دي ټوله دوکانداري بس ډون د دې نه وړاندې 1 کیلو واټ به د جنریټر څو روپۍ درکوو 1 کیلو واټ به موږ ته تقریبا 70 روپۍ تمامېږي نو موږ له سده چې بیا وارم نه کوي دلته او بل ټولو عوامو ته مشکل ولې چې موږ ته 20 روپۍ چې نټ حساب شي هغسې بیا داسې نورو ته هم زموږ څه کار چې ورکوو هغسې دا نور ولس ته هم دغه کېږي دا سرڅنګ تاسو 70 روپۍ اخیستلې خو تاسو خپلې چوړګېګانې تېرې کړې وې که د سلو په ځای به هم 1.5 سل اخیستې نو داسې دا امیر صاحب چې دلته دا یونټ چې کوم و یو یونټ تقریبا 70 روپۍ دی داسې ده چې بیا موږ د چا نه واخلو نه مشتری نه به هم خسور نیست نو خامخا نو بله چاره اوس برېښنا ورغېده څومره په دې باندې خوښې وي برېښنا خو لا نه ده دغه شوې خو باید کار پرې وشي یعنې رغېدلې ده دغه برېښنا چې رغېدلې ګوره دا قرآني خبره ده که تاسې د نعمت شکر ادا کړئ دا به الله زیات کړي خو که موږ د شته نعمت شکر ادا نه کړو نو الله خو ډېر کریم ذات دی او د هغه غضب باید لرې نه دی نه شکر پرې ولې نه وباسو خو داسې ده چې چارواکو نه هم غوښتنه ده چې دغه د مناګي برق باندې ایجاد وکړي او دغه پاتې ستونزې دې هوارې کړي په دې کې ډېر خلکو ستړي وکړي د هغوی ته څه غوښتنه شته ولې هم نشته د هغې نه هم دا غوښتنه ده چې نور هم دې خپلې هڅې وکړي او دغه مناګي برق دې موږ ته رایار کړي د شته دې مننه کوو السلام علیکم زما نوم شیر الله دوره شیر الله صاحب دلته دا دکان دی د برق په نشتون کې څومره ستونزې وي که څنګه
ولې نه امیر صاحب د برق نشتون چې کوم نه دا خو ډېرې زیاتې ستونزې وي خو اولنۍ ستونزې همدغه چې زمونږ برق نه تاسو خپله پته دغه مارکیټ چې دا په تیاره کې دی دلته بیخي بار رڼا چې نه لرو بل کاروبار زموږ ټول د برق سره دی اولنی کار چې زموږ دی د استادانو دی او برق ته خو موږ ډېر زیات هغه لرو د اړتیا لرو برق جوړ شو څومره په دې باندې خوښې وي مشکلات به هم څومره ورسره هوار شي په دې کې چې کوم دی انشاءالله زه به دومره چې په دې برق سره زموږ 100% مشکل حل کېږي ځکه چې دې نه مخکې موږ دا نور برقونه راوستلي دي په 1 روپۍ باندې یو یونټ دی نو په 1 روپۍ چې یونټ شي موږ چې د ورځې 2-3 یونټه خامخا هغه کېږي دا وړي نو زموږ کومه ګټه چې دا ټوله په همدې کې لاړه دولتي برق ته موږ ډېر زیات خوشحاله او بیخي ډېر زیات خوشحاله به انتهایي ډېرو خلکو دلته ستړي وګاللې تر څو ولس یې لږ په ارام باندې ساه واخلي د هغوی نه هم څه غوښتنې نو بس هغې نه همدغه غوښتنه ده چې دا خو پکې راځي دا مشکلات شته دی ځکه چې زموږ او ستاسو ملک ټول همدغسې دی کارونه کله کم کله زیاته یا اقتصادي مشکلات د حکومت د خوا نه خو دا کېږي دې ته موږ تاسو غاړه کوو د اږدو بل دا چې سینه مو ته پراخه ساتو نو مشکلات ډېر زیات وو موږ خپل هم دغه تقریبا یو کال خواوشا دا مشکلات هم وګالل خو اوس هم چې راشي موږ هغه تېر مشکل چې زموږ ذهن نه بیخي وځي په دې باندې مو خوشحالي وکړي دا اوس هم چې راشي موږ ته خوشحاله غوښتنه به هم څه غوښتنه هم دغه ده چې آینده کې باید په دې باندې پوره پاملرنه وشي حکومت د خوا نه ستاسو ټولو همکارانو مننه هم کوو د هغې نه موږ دا غوښتنه هم کوو چې دغه برق موږ ته بیخي 24 ساعته هغه کې د عیار کې چې موږ ته راورسېږي موږ د هغې نه استفاده وکړو ولو یوازې موږ نه دا ټول بازار په همدې برق باندې ولاړ دی او بل که ډېر زیات هغه شي نو ښه به دا چې د کلیو ته هم ورکړی شي نو په دغه باندې زموږ هغه دی په دې خوشحالي غوښتنه هم دغه ده مننه خیر مننه تاسو نه مننه کورو ده بسم الله الرحمن الرحیم نوم مې امان الله دی او د چغسرۍ ښار د موبایل مارکیټ کې یو تنهټیوال یم برق په نشتون کې خو نهایي زیاتې ستونزې دا وي چې دلته موږ جنراتوري برق لره کله به وو کله به نه وو بل هغه جنراتوري برق بیل نهایي زیات و چې زموږ په وس پوره نه وو نو برق نشتون کې ستونزې بیخي زیاتې وي دا د جنریټر په برق کې به تاسې د مشتریانو نه پیسې به هم څه ناڅه لوړې اخیستلې که څنګه نو حتما ځکه چې دلته یو یونټ موږ ته 80 افغانۍ راکړل کېدو مخکې چې موږ یو موبایل ته یو عادي غوندې نوک او هغه په 50 روپۍ بدلول به ورته سل اخیستلې نو ګاګ به دې زموږ نه خوا به کېدو چې تاسې ولې داسې کوئ موږ باندې تقریبا 300 روپۍ بیل د ورځې راته نو دغه موږ نشو برداشتولی اوس چې برېښنا جوړه شوه څومره په دې باندې خوشحاله وي د هغه خلکو نه چې په دې برخه کې هلې ځلې کړي هغې ته به هم څه وینا د برق په راتلو خو یوازې زموږ دکانداران خوشحاله نه یو ټول ولس پې خوشحاله دی ټول ښاریان پې خوشحاله دي موږ ته هم دا ستونزه حل شوله اساني پکې راغله او هغوی ته هم اوس تخفیف په دې کې راغی نو مخکې چې موږ مطلب یو نو څه شی پرزه په دغه بدلوله هغه 50% اوس تخفیف هغې کې راځي ځکه چې د برق اسانتیا وې راغله دلته غوښتنه به دې څه غوښتنه همدغه ده چې دا کوم شرکتونه دي یا کوم د پروژې دا د برق دي د دې کومې ستونزې دي دا یوازې چارواکي شي حلولی نو هغه ستونزې یا د پیسو مشکلې یا د قرارداد مشکلې یا د کار کې کوم مشکلې نو د چارواکو نه همدغه جدي غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته توجه وکړي ورله حل یې کړي مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې نوم مې احسان کونړی دی او خپله د شیګل ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فعلا دم کلي ماڼو کې اوسېږم کونړی صاحب دا برېښنا چې نه یا دا تاسې دا د جنریټر برېښنا نه استفاده کوئ څومره ستونزه یي که څنګه نو زه به دومره ویم چې طبعا ستونزې خو به وي ولې به نه وي چې موږ او تاسې د دې ستونزو سموشتو ګریوان یو دا په واقعیت دی دا کومه داسې پټه موضوع نه ده اوس دفتن چې موږ د مارکیټ کې کوم برق لرو دا برق زموږ جنریټري دی انشاءالله امید لرو د امارت اسلامي نه هم دا خواهش دی او انشاءالله یو څه اندازه هلې ځلې شوي مګر هم د یو څه کمو امکاناتو په خاطر باندې دغه چې دا اوس د کوم پروسه تکمیلیږي بشپړیږي په دغه کې یو څه اندازه ډېر کم مشکلات پاتې دي خدای دې وکړي چې دغه خلک دغه مشکلات زمونږ رفع کړي او دغه برق چې دا اوس کم موږ کاروو دا زمونږ فعلا په زیان دی خو مګر موږ مجبور یو په خاطر د دې چې دا موږ استعمال نه کړو زمونږ کار چې دی په 100 کې 100% برق پورې اړه لري نو طبعا دا بعضې مشکلات شته دنیا مننه د تاسې نه او خدای دې وکړي کومو ټکو ته چې تاسې اشاره وکړه دغه ستونزې د ولس هوارې شي دنیا مننه د تاسې همچنان تاسې نه هم نړۍ مننه کور مو ودان بچی مو لوی ښې چارې خوشحاله شوې د ملي ټلویزیون قدرمنو کتونکو د راډیو محترم مینوالو تاسې د اسداباد د ښاریانو د اسداباد د هټیوالو څرګندونې واورېدې چې په کونړ کې د برېښنا د مسؤلینو دغه کړنې وستایلې خو د دغه ستاینې سره د دوی غوښتنې هم شته د دوی دغه غوښتنې به د کونړ د برېښنا شرکت رئیس شهاب الدین یاسر سره شریکو
چې ډېرې ستړې وګاللې او ولس د دغه ستړو واقعا چې قدرداني کوي خو د ولس هغه غوښتنې چې نن سبا د برېښنا له امله ورسره ګڼ خلک د ستونزو سره مخامخ دي د اسداباد ښاریان نه وتلي د اسداباد اوسیدونکي هم د برېښنا د نعمت غوښتونکي دي چې تر څو وشي کولی د برېښنا په مټ باندې د ژوند هغه اسانتیاوې چې د برېښنا په مټ باندې برابریږي دا ځان ته برابري کړي یاسر صاحب ولسونه بالخصوص د اسداباد ښاریان ستاسې د دغه کړنو ډېره قدرداني کوي مننه کوي واقعا تاسې ډېرې ستړې وګاللې په افغانستان کې چې دغه 10 پروژې چې په یوه د برېښنا کوټ رغونه وه دا د ستاسې په هلو ځلو باندې دا د الحمدلله د رغونې چارې بشپړې شوي دي ولس د دغې کړنې قدرداني کوي ولس نه به دې څه غوښتنه او د ولس دغه غوښتنه چې په دې باندې اکتفا نه کوي ستاسې نه غوښتنه دا ده چې د مناګي برېښنا کوټ باید ورغول شي تر څو د اسداباد د خلکو هغه برېښنایي اسانتیاوې د دوی ته برابر شي ولس د دغې وینا ته څه ویل غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه لاول ستا ډېره شکریه ادا کوم چې ته رالې او تا موږ له وخت راکړه او موږ به انشاءالله د خپل ولس سره کومې خبرې چې دي هغه موږ د ولس سره انشاءالله شریک وکړو نو ستا ډېره زیاته مننه نو ستا د سوال په جواب کې زه تا ته دومره وایم چې د ولس زه ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې ولس زموږ سره ډېره حوصله‌مندي وکړه باید چې ولس ډېر یو څه موږ سره ډېر څه کړي وي ځکه چې تقریبا د 9 میاشتې کېږي چې د کونړ برېښنا قطع ده او ولس ته ډېرو مشکلاتو سره اخته دی ځکه چې برېښنا په ژوند کې یو حیاتي ارزښت لري او هغه نه زموږ کونړیان ولسونه دا شریف ولس تیبې برخې دی نو زه تا ته دومره ویلی شم چې د اسداباد برېښنا کوټ چې کوم دی انشاءالله تاسې عملا ولیده او تاسې لیدلی دی موږ خو د خلکو سره وعده د اختر کې کړې وه چې اختر ته به انشاءالله موږ برق ورکوو خو څومره چې موږ هغه ستونزه ولیدله نو هغه موږ د عملا ولیدله چې هغه ډېر وخت غواړي هغه ډېره درنه ستونزه ده برق ورکول خو ډېر موږ ته خو ډېر دغه ښکاري چې بس اوبه ورخوشي که برق کوي خو نه هغه ډېرې پیچیده ستونزې دي هغه په هغه ترتیب باندې حل کول غواړي نو اوس انشاءالله چې ماشینان دومره به ته ووایم چې یو ماشین چالان دی هغه برق ورکلی دی او یو هم د چالېدو په حال کې دی خو اوس مشکل دا دی چې دی اوس په دې ستونزه باندې لګی دي چې دا دواړه توربینونه دي چې دا یو کړي او هغه سټیشن ورته برابر کړي او دواړه یو شانې برق وباسي ولسونو ته او دواړه یو ځای باندې برق ورکړي خو اوس یو دغه څه مشکل دی انشاءالله دې باندې انجینران لګی دي او دا ستونزه حل کوي او د ولس نه مې زه ډېر شکرګزار یم د ولس نه زه ډېر خوشحاله یم چې د اوسه پورې زموږ سره حوصله کړې ده او د ولس نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ سره په ټول کارونو کې اوږه په اوږه باندې ودرېږي په ټولو کارونو کې په ټولو حالاتو کې موږ سره ودرېږي او د بې ځایه مصرفونو ځکه چې دا برق ډېر کمزوری دی ډېر کم دی چې د بې ځایه مصرفونه ولس نه مې دا غوښتنه ده د بازاریانو نه مې دا غوښتنه ده د پمپونو والا مې دا غوښتنه ده چې بې ځایه مصرفونه ځان وساتي یوه غوښتنه چې بله البته د غوښتنې تر څنګ داسې نیوکه هم وه وایي کله ناکله لږ د برېښنا په چارو کې دا خور خوری کېږي یوه راسته قطع شي د هغې لمبر یې دلته اوسه پورې برېښنا په 4مه شپه باندې د دوی لمبر راځي خو په هغه شپه باندې چې د هغه کوڅې یا د هغه ناحیې لمبر په هغه شپه هغې ته نه ورکول کېږي مثلا د برېښنا مسؤلین په بل طرف باندې اړوي د ولس دغه غوښتنه ته څه نو په دې غوښتنه خو ته زه دومره ووایم په دې مسله کې خو زه ډېر جدي یم په خپل کار کې چې ما هر چاته ویلي زما نمبر د ټولو سره ورسره دی او عملا چې څوک راغلي دي نو زما خبرې به کېدای شي چې هغه یې واوري په هغه باندې ما دستي عمل کړی خپلو کارګرانو ته مې ویلي دي چې په خور خوری به په هغه وخت کې کېږي چې غم او ښادي دا راغله نو دا به ترې مستثنی او د دې نه علاوه کو چېرته داسې کار وشو چې نمبر د یوې ناحیې یا د یو کلي او دا بل چاته برق ورکړي هغه سره به قانوني چلند کوم زه انشاءالله بله غوښتنه دا ده چې وایي دغه چارې چې تاسې وکړلې دا د قدر وړ دي واقعا د اسداباد د برېښنا مسؤلینو په هره برخه کې دغه چاره د
ځکه په ټول افغانستان کې دغه 10 پروژې لومړنۍ پروژه همدغه ده چې دلته الحمدلله د رغونې چارې د بشپړېدو په حال کې دي خو ولس په دې باندې اکتفا نه کوي او د ولس غوښتنه دا ده چې د مناګي برېښنا کوټ باید ورغېږي ځکه پیسې د امارت له لوري ورکړې شوي دي او چارې باید تاسو سره رانږدې شوي دي په دې کې ولس ته څه ویل غواړي؟ نو زه ولس ته دا خوشخبري مه وروم دا زیری ورته ورکوم چې ان پرون ماته یو رئیس ته ماته عاجل تلیفون وکړ چې دغه انجینر چې دی د په ګاډي کې ورته وه عاجل یې راوړه چې د سره موږ د خپل کارونه ختم کړو نو د پیسې د حکومت ته خوانه شوي دي بانک ته راغلي دي هېڅ مشکل پکې نشته دی صرف مشکل د قراردادي په منځ کې یو څه مشکل دی خو هغه ته انشاءالله برېښنا د دې ته صبر نه کوي هغه به بیا مله خپل نور انجینران ته به ورکوي نور قراردادیان ته به ورکوي چې دا جوړ کړي ته صبر نه کوي صرف خبره اوس دومره منتظر ده چې د دې د سعدآباد د برېښنا کوټ چارې په ښه سره سر ته ورسېږي د دې ابتدا وشي نو بس د دې نه وروسته انشاءالله د مناګي برېښنا عاجله شروع کېږي ځکه چې په دې باندې د ولس هغه ستونزه نه حل کېږي نه حل کېږي څومره وخت به وخت زیاده مناګي برېښنا کوټ په رغونه کې به څومره وخت ولګي؟ نو دا دروند کار دی موږ خو هم ډېرې وعدې د تلویزیون د لارې نه کړي دي ولس سره چې دا ورځو کې راغېږي دا کړېږي خو دا کار چې موږ ګورو نو دا کار داسې وزنداره کار دی نو اوس دا نشو ویلی خو انشاءالله چې یو څه وخت به ونیسي خامخا رئیس صاحب هغه ستونزه چې تاسې ورسره مخامخ کړي او تاسې د خپلو خبرو کې دې ټکي ته اشاره هم وکړه چې ولس ته بار بار موږ دا وعده کړې ده که کوم هغه ستونزه ده چې مثلا تاسې د ولس سره وعده کوئ دلته خپل کار ته هم ګورئ خو هغه چاره بیا نه ترسره کېږي نو هلته چې زه کار وینم په کار کې کار نه وي زه چې ورشم کار ټول عملا خلاص وي خو چې بیا هغه یو وړوکی کار یي په هغه باندې چې شروع کړي په هغه باندې هفته وځي نو زه ورته په خپله باندې کې فکر کوم چې کار نشته دی او برق نشي ورکړل کېدلی یو وړوکی کار یې خو هغه ډېر وخت نیسي نو انجینر یو دی نورو سره همکاران نشته د کار کې نو یو څه ستونزه په دغه ځای کې هم شته دی انجینران او کارکوونکي ورسره کم دي او کار واقعا چې داسې دروند کار دی یو معمولي وړوکی کار یې هغه ډېر په هفتو هفتو باندې وخت نیسي نو واقعا چې موږ د ولس سره دا وعدې کړي دي خو هغه وعدې سرتندل شوي د کونړ د برېښنا شرکت رئیس یاسر دا چې تاسې هغه خپلو نیمګړتیاوو ته هم ګوته ونیوله او څومره منډې ترړې ستړي چې تاسې په دغه برخه کې وګاللې ستاسې کارکوونکو وګاللې دا واقعا د ستایلو د قدر وړ دي امید او ارزو هم دا ده چې څنګه ولس غوښتنه کړې تاسې همیشه د ولس د غوښتنې لپاره هغه څه چې ستاسې په وس او په توان کې نه دریغ کړي خو د ولس دغه غوښتنه چې د دې برېښنا کوټ سره د اسداباد د برېښنا کوټ سره د مناګي برېښنا چارې هم په کار باندې پیل وکړي د ولس ستونزې به ډېرې هوار شي تاسو ته په دغه چارو کې لا بریا غواړو او امید او ارزو هم دا ده چې د ولس دغه غوښتنه ترسره شي دنیا مننه ده تاسې نه ستاسې نه هم مننه تاسې په کونړ کې د اسداباد د ښاریانو او د کونړ ولایت د اوسیدونکو سربیره د کونړ د اسداباد د برېښنا د شرکت رئیس شهابالدین وینا هم واورېده امید ده چې خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلي تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا ملنګ سلیم د خپل همکار اسماعیل ساده ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږي تر هغه درنه اجازه غواړي پاک الله مو مل ښه وخت د الله په امان